السلام علیکم امنیات محبت چینل کې تاسو هر کله دې ما تاسو د برا د محبت یو د بل تعویز راوړلو تاسو په فرمایش باندې او خلکو ته وایم چې کوم فرمایشونه په واتس اپ باندې کوي نو د هغه ډیره زیاته مهرباني ده شکریا ده خو کچري هغه په کمنټ کې د خپل محبت لپاره غواړي انډیوال لپاره غواړي یا کوم مقصد لپاره هم غواړي نو هغه دې په کمنټ کې وایي زه به هغه لپاره ویډیو جوړوم د دې کې ماته د تعویزونو لپاره اکثر په واتس اپ باندې میسیجونه کیږي چې مونږ ته محبت ته پاره راکا مونږ ته د دکان د پاره راکا یا څه کاروبار کوي یا څه جوب کوي نو هغه د پاره تعویزونه معنا په واتس اپ باندې غواړي چې یو ویډیو جوړا کا نو تاسو په کمنټ کې وایي زه د هر چا کمنټ ګورم هر چا ته جواب هم ورکوم نو دې د وجې نه تاسو په کمنټ کې وایي نو ډیره به بهتره وي چې د چا کار کیږي هغه هم کمنټ کوي چې نور خلک مو تعویزونه نه फायदा اوچتای او هم په کمنټ کې وایي چې چاته وظیفو رزلټ ورکړی وي ځکه چې د دې کې زمونږ ډیر خويندې ورونه چې کم دي هغه ویډیوګانی ګوري او ځان د پاره تعویزونه منتخب کوي چې کوم یو تعویز مونږ د پاره بو فائدہ من وي چې کوم به مونږ ته رزلټ راکړي نو د لوجه تاسو ته زوایم چې تاسو په کمنټ کې خپل رائے ورکوي کسو کو تعویز کول غواړي یا نو تاسو ته چې کوم تعویز رزلټ درکړي وي نو تاسو هم په کمنټ کې هغه ته جواب ورکوي چې د تعویز مونږ ته رزلټ راکړي دي نو چې نور خلک کوي چې هغه هم تر فائدہ اوچتای نو د دې وجې نه تاسو مهرباني وکړئ چې په واتس اپ باندې کال مکوئ ځکه چې هر یو انسان خپل مجبورۍ لري نو د دې وجې نه مصرفيات لري نو د دې وجې نه زه تاسو ته گزارش کوم چې تاسو سه هم مسله وي تاسو په وایس میسج کې په واتس اپ باندې پرېږدئ چې ماته ټیم ملاويږي نو زه تاسو وایس اورم بیا تاسو ته جواب درکوم د لوجې خلک ډیر زیات کالونه کوي نو هغه کال نه اټینډ کیږي بیا هغه ګیلا کوي چې مونږ تاسو ته کال کوو تاسو کال نه اټینډ کوئ نو د لوجې نه زه تاسو ته وایم چې تاسو کال باندې زړه مخه پکوئ په هر یو ویډیو کې دا وایم چې تاسو کال مکوئ تاسو په وایس میسج کې خپل مسله پرېږدئ چې ځکه لا وایس اورم نو تاسو ته زه د الله په حکم سره جواب فورا درکوم بل خبره دا ده چې زه په کور کې ووم نه زمونږه لایټ کټ کړی دی د حکومت طرف نه نو د وجې نه زمونږ په کور کې بجلی نشته دی نه څه نور څه شته دي چې مونږ ته فون چارج کوو نو د وجې نه زمونږ په پړوس کې چې کم خلک دي هغه کړه مونږ فون ایکدو یا ولې چې هغه پلانټ لګولې دي د شیشو ولا نو هغه د وجې نه هغه نه مونږ چې سټیم کې فون چارج کوو نو خلک رینګونه کوي نو بیا ما هوته هم مصلحت جوړیږي ولې چې په کور کې زنانه وي نو د وجې نه زه تاسو ته گزارش کوم چې تاسو کال مکوئ تاسو خپل مسله په وایس میسج کې پرېږدئ چې سټیم کې زه وایس میسجونه واورم نو زه تاسو ته جواب درکوم اوس دا چې کوم تعویز تاسو تخکاری د لپاره به تاسو اول صفه سوترا اولمبي صفه لباس په واچوي بس مطلب یعنی صفه جامې به واچوي د کډیر زموږ پښتنه خويندې دي چې هغه بیان پوهیږي وي چې تاسو په اردو کې لګیاوي نو زه په اردو کې نه کوشش کوم چې تاسو ته په اسانتیا سره تاسو په پښتو کې ولې چې زما ویډیوګانی د افغانستان لخوا ډېر زیات قتل کیږي نو زه غواړم چې تاسو ته ډېر زیات په اسانتیا سره تاسو پوي کوم تاسو زما د تعویزونو نه फायदा اوچته کوي تاسو یو د تنهایی ځای منتخب کوي یو تور پن یو سپین کاغذ براواغلی چې هغه وړاندې نوی استعمال شوی او نه په د کمپنۍ طرف نه سو لکيري یا به تاسو د تعویز چې څنګه لیکل شوی دی سیم ټو سیم همدغه شانتي ویلې کوي تاسو پور کې د خپل خاصه تبدیلی نه ورکوي د تاسو کوم ورځ هم کولای شئ د دې ورځ نه دی مقرر د دې ټایم نه دی مقرر تاسو کم ټایم هم کولای شئ او 1 بجو نه ونی 70 درو بجو پورې چې دا کم ټایم د تعویز لپاره ډیر زیات مفید وي او دا تعویزونه چې کوم در کومه د تاسو ټیم هم کولای شئ چې کله تاسو ټیم هم مقرر کړل او تاسو پین کاغذ هم راواخستل د تعویز هم تاسو سیم ټو سیم ولیکلو د تعویز چال نشته دی بیا به د بل طرف نه واړو یعنی د دې شا طرف نه خوب واچوي بیا به د خپل محبوب نوم واچوي که هلک وي نو بین به کوي او کجنی نو بین دی به کوي بیا به د مور نوم واچوي بیا به تاسو الله خوب ولیکي بیا به تاسو خپل نوم واچوي که تاسو هلک نو بین به کوي کجنی نو بین دی به کوي بیا به د خپل مور نوم واچوي بیا چې کله دا تعویز مکمل شي نو دا به تاسو موم جمع کوي یعنی د تعویز شکل به ورته ورکوي او یو د جمعو ګنډلو ولا تور تار به راواخلي او د دې نه به درې کنجا تاو کوي چې هغه نه کټ نشان جوړ شي ترکول نشان تر جوړ شي نو بیا به تاسو په توري چمړې کې بند کوي دا ځوانان چې کم وي نرینا چې کم وي نو هغه به په خیمړ باندې تړي او زنانا چې کم وي هغه به په غس لاس باندې تړي بیا کچري تاسو ته په لاس باندې مشکل وي نو تاسو په غاړه کې هم اچولې شي او کنه تاسو ته په غاړه
غاړه باندې هم مشکلات وي تاسو یې نشي استعمالول نو دا تاسو نورمال په خپل فرض کې هم ایښودلی شي خو چې هغه فرض تاسو سره 24 غنټې وي موجود وي ستاسو جسم سره لګېدلی وي نو دې له وجې نه زما تاسو ته رایه دا دی چې تاسو دا تعویض یا په غاړه کې واچوئ په لاس باندې وتړئ دې د وجې نه چې دا تاسو جسم سره لګېدلی وي نو تاسو ته به دا تعویض رزلټ ډېر زیات درکوي که تاسو زما تعویضونه کوئ او که د بل چا تعویضونه کوئ نو تعویضونو نه وړاندې تاسو خپل آثار کوئ چې د تعویضو له کوم موکلات وي کوم اثرات وي چې هغه تاسو باندې ستاسو په فیملی کې چا باندې ونه شي هغې دپاره تاسو اول څلور وړه صورتونه ویتل کرسي په ځان باندې چوف کوئ په خپلې فیملی باندې چوف کوئ چې ستاسو اثار وشي او چې کله هم تعویض کوئ نو کوشش کوئ چې اگربتی او مومبتی په هغه ځای کې تاسو ولګوئ او خپل وجود پورې هم لږه شانتې عطر ولګوئ ولې چې موکلات دوی ته ډېر زیات خوشحالېږي نو بیا به تاسو ته رزلټ زر میلاویږي امید لرم چې ستاسو به دا ویډیو خوښه شوې وي که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي نو ملګرو سره یې هم شیر کړئ چې نور خلک هم ته فایده والی او که تاسو د تعویض اجازت غواړئ نو هغې دپاره تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ او کمنټ کې الله اکبر ولیکئ زما لخوا به تاسو ته روحاني اجازت د تعویض میلاو شي او د کې ډېر خلک دي چې هغه زما سپورټ کوي او ما ته په واتساپ باندې ډېر ښه میسیجونه کوي او کمنټونه هم راته کوي زما ویډیوګانې هم پسند دي او ما ته سپورټ هم راکوي نو الله دې هغو ته تمام مشکلات آسان کړي الله دې ورته د دې جهان خوشحالۍ هم نصیب کړي او الله تعالی دې ورته د هغه جهان خوشحالۍ هم نصیب کړي الله دې زړه تمام حاجتونه پورا کا الله تعالی دې ورته کامیابی په دې جهان هم ورکړي او په هغه جهان دې ورته هم ورکړي که انسان ډیر زیات کمزورې دی که چېرته په ویډیو کې داسې څه خبره مانه وشي چې هغه باندې ستاسو زړه چې کوم دی هغه زما لخوا بدی شي نو زه تاسو نه په هغې باندې بخښنه غواړم چې انسان ډیر زیات کمزورې او بېوسه دی که یا به تاسو سره په نیکسټ ویډیو کې ملاویږم تر هغه پورې مو په لوی الله سپارم الله حافظ